اوس راته نه ګورې دلبره دا په څه خبره او مار د نستوڼي وي ما نه مې پېژندلی اشنا ګزار دې راکړه ناخبره دا په څه خبره کچکول په غاړه چې ستا کلي ته جلبل درلم نو بېنوا رالم ستا د دره دا په څه خبره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات او پیرزونې. ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد الیاس سجاد ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شویم. هیله دا امید دی چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې او د صحت په جامه به یې. امید ویلفیر ارګنایزیشن شاه زمان خلار شیرګړ او جلبل صاحب را سره ناست دی په نوی پروګرام او نوی خپرونه کې. ټول وړاندې ورته هرکلی په خیر او ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. یو جهان مننه. جلبل صاحب څنګه یې؟ خیر دی بالکل. څه به نه اورېدل غواړو. یو شمېر خلک دا وخت چې کوم دی ستاسو اواز اوري او ستاسو اواز ته غوږ په غوږ وي، نو که څه هم نه وي لیکلي یا زاړه وي نو مینوال ته یې ډالۍ کوي. ټیک شو. یو کلام دی وایي رو به صبرومه زه دا ستا د کلي زړه او زرې زرې راوړمه د اشنا د کلي زړه ما تا سره تا ما سره یو ځای لیدلی نه شي ډک شوی راته ګله ناروا د کلي زړه او ما جوړه کړه جونګړه په ځنګل کې پکې ناست یم تورېږي نه علمه د هېڅ چا د کلي زړه او په ما یې ورسره سود ملنګي او فقیري شي څو واره ازمایلی دی ما د کلي زړه او نور مو ورته جلبله د یار کلي ته په خپله بس نشته لیونیه نور په تا د کلي زړه. ډېر ښه، ډېر زبردست. نو که نور دې همداسې څه لیکلي وي نو بل کلام دی وایي ګرځې زمانه مروره دا په څه خبره او ویستلی تا یم د نظره دا په څه خبره اول دې ډېر کتل په مینه د بڼو لاندې اوس راته نه ګورې دلبره دا په څه خبره او مار د نستوڼي وي ما نه مې پېژندلی اشنا ګزار دې راکړه ناخبره دا په څه خبره کچکول په غاړه چې ستا کلي ته جلبل درلم نو بېنوا رالم ستا د دره دا په څه خبره. ډېر ښه، لاجواب. قدرمندو، تر بل پروګرامه پورې ما محمد الیاس سجاد له راکړي اجازه. چېرته مې ښاد اوسئ، اباد اوسئ، خوشحاله بریالي اوسئ، که د لرې یې، که د بر یې، که د شنه غر یې، که پناه د غر یې. ما په خپلو دعاګانو کې همیشه دپاره یاد ساتئ او زموږ په دعاګانو کې به همیشه دپاره تاسو یې. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.